خان شهید د لمبو نه تر ازغو مزل لیک ساهو برلاس د نړیوال سامراج په ضد د خان شهید او عبدالصمد خان اڅکزي مبارزه که څه هم له هره اړخه د کړاوونو ډکه وه، هغه که د جیل سختۍ ګالل و، که د خلکو خبرې، که د خپلو بېوزله ورځ وې، که د پردیو خنداګانې، خو د کورنۍ کړاوونه داسې وي چې سړی له هره کاره وباسي. که د خان شهید سره خپله کورنۍ په دې بېسارې مبارزه کې اوږه په اوږه نه وه ولاړه، نو خان شهید ته به دا مبارزه د نه زغملو تر حده ګرانه پرېوتلې وه. په خپله خان شهید لیکي که زما د ورور مرسته راسره نه وه، نو خدای خبر چې ما کامي کار داسې روان ساتلی وای. خان شهید ورور یې ښاغلی عبدالسلام چې په اول ځل په رسمي توګه بندیان شول، نو د کور کارونه په ټپه ودرېدل، خو مورکۍ یې د ورور د خان شهید ماما په مرسته نه یوازې دا چې باغونه یې له وچېدو وساتل، میوه یې هم خرڅه کړه او د کور خرڅونه یې ورباندې پوره کړل. چې کله دوی دواړه د کلونو د بند د پس انګریز خوشي کړل، نو ورور یې د کور حالت ته وکتل چې د مور د وس کار نه دی او نور ماماګان به تر څو کومک ورسره وکړي. نو یې خان شهید ته وویل چې دا کامي کار او مبارزه ډېر وخت غواړي، دا د کلونو کار دی، نو په مونږ کې به یو کور ته وخت ورکړو او بل به کامي کار روان وساتو. خان شهید ورسره خوښه کړه او ورته ویې ویل چې تاسو د کور خدمت وکړئ، زه به هم دا کامي کار په مخ بیایم. چې یې دې بار ته اوږه کېښوده، بیا خان شهید خپل هر څه د خپل قام دپاره قربان کړل، خپل وخت، دولت او جایداد، ځان له یې هېڅ پرې نه ښودل، نه یې څه وګټل. په دې هکله دوې پیښې به زموږ خبره نوره هم روښانه کړي. اول، کله چې د خان شهید کورودانه په نري رنځ اخته وه او په بروري سینیټوریم کې د درمان دپاره اوسېده، په همدې وخت کې خان شهید استقلال اخبار خپرولو. د اخبار ګټه نه وه، تاوان یې دا و چې خان شهید خپلې پیسې ورباندې لګولې چې مازدیګر به د ژوند د ملګري پوښتنې له ورتلو د سورلۍ د کرایې پیسې به ورسره نه وي، څو میله مزل به یې په پښو کولو. د کور ودانه یې بیا له دې رنځه په حق ورسېده. دویم، یو ځلې خان شهید رنځور شو، ورور یې ورله کور ته ډاکټر راوست. خان شهید د خامتا کالي په غاړه و، یو یې څادر و، په خونه کې یوه درۍ ویړه وه. ډاکټر خو هغه وخت څه ورته ونه ویل، خو بیا یې ورور ته ویلي و چې خان ته ووایه د ځان سره دومره ظلم مه کوه. داسې ژوند و د خان شهید، داسې ورسره د کور وګړي کړېدلي ګرځېدل. خان شهید چې په کوم کال په کراچۍ کې غونډې وکړې او د خپل قام ستونزې یې په اول ځل په لوی فورم وړاندې کړې، نو یې دا یقین و چې دا ځل بلوچستان ته ولاړ شم، انګریز مې نه پرېږدي، جیل ته مې بیایي. دا د ژمي شپې وې او د خان شهید کورنۍ په جیکب آباد کې اوسېده. چې کله کوټې ته را روان شو، نو یې د کور د ټولو وګړو سره ډېر په مینه او ارمان خدای په اماني وکړه. کوچنۍ لور چې په دغه وخت کې د یو نیم کال وه او اوس یې په وړه ژبه خبرې کول پیل کړي وو، یې ډېره ارمان شوه چې کوټې ته راغلی، نو د ده اندېښنه رښتیا شوه. پیرنګي بندیوان کړ او زندان ته یې واچولو. خان شهید لیکي چې د پاکستان د جوړېدو پس چې زه په کور کې بند وم او بیا ناڅاپه په اګست 1948 کې جیل ته روان کړم، چې زه څه وخت خدای پامانۍ لپاره خپلې مور له ورغلم، نو د 80 کالو دې بهادرې پښتنې راته وویل، زویه پر خدای دې سپارم، که څه هم باور مې دی چې زما نو اوس ډېر ژوند پاتې نه دی، چې ته راځې زه به نه یم او زه به دې بیا ونه وینم، خو دا د کور بند ماته څه زنانه غوندې کار ښکاري، تر دې جیل ښه دی. بیا یې ښکل کړم او زه ورځنې ولاړم او رښتیا مو بیا نه سره ولیدل. زه په مچ جیل کې وم چې
دا پښتنه مور په کال 1948 کې مړه شوه. د مرګ په وخت یې زما خپلوانو د سرکاره زما لپاره په پیرول د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه چې څه ناولده خبره نه وه. ډېرو بندیانو ته ورکول کېدو او اوس هم ورکول کېږي، خو خپل مسلمان سرکار رانه کړو چې تر ننه د کورنۍ د ډېرو خلکو د زړه ارمان دی. ډاکټر حمید اڅکزی وایي دا خبره تل و مخې ته راځي یا راڅخه پوښتل کېږي، کله د ټلویزیون کله د ریډیو، اوس تاسو د دې څېړنغونډې کې رانه پوښتنه کوئ چې خان شهید د پلار په توګه څنګه و. زما دپاره پر دې خبره کول ګران دي، ولې چې موږ بابا د پلار په حیث ډېر کم لیدلی و یا مو پیژانده، خو د څېړنغونډې د جوړونکو او برخوالو په حیث د یو مشر رهبر، لارښود، لیکوال او یو ښه لوستی سړي او په اسلامي عقیده ټینګ مسلمان په حیث مو پیژانده. هغه ځکه چې زه د 5 کالو ماشوم وم چې بابا د 6 کالو د بنده راخوشي کړل شو او خپل کلي ته راغلی. نو د کلي په منځ عنایت الله کاریز کې د شاوخوا کلیو خلکو او د عنایت الله کاریز خلکو او خپلوانو یې ښه تود هرکلی وکړ چې له موټره راکوز شو. نو د خان شهید یوه ملګري خدای بخلي ملاداد اکا چې ګنډپور و، زه په غېږ کې نیولی وم، بابا ته یې ورپورته کړم چې دا حامد دی. تر دې د مخه مونږ نه و سره لیدلي، ولې چې زما د زیږېدو په وخت دی په جیل کې و. د پښتونخوا ملي پارټۍ ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي یوې خبري غونډې ته په هغه مهال چې دوی ویل سیاستمدارانو څه کړي، وویل چې ما بابا په خپل ژوند کې 3 ځله لیدلی. یو هغه وخت چې زه ماشوم وم چې یو سپین ږیری سړی راغلی، د کور خلک ورباندې راټول شو، زه حیران وم چې دا څوک دی. یو چا راته وویل چې دا ستاسو بابا دی. دویم ځل مې هلته ولیدلو چې خان شهید یې له یو جیله بل جیل ته وړو. نو مونږ ریل سټیشن ته ورغلو، خو چارواکو نږدې دید ته راپرې نه ښودلو. د لرې مو ولیدلو چې د یوې ریلګاډۍ څخه یې بلې ته وخېژولو. دریم ځل مې یې مخ په کفن کې ولیدلو. دا و ټول زما په ژوند کې د خپل پلار خان شهید لیدل. مننه، کور مو ودان.